په آخرت کې دغه لیډران موږ له په هیڅ کار نشي راتلی. دا زموږ سفارش کولی شي. دوی په دنیا کې زموږ سفارش نه کوي، نو په آخرت کې به زموږ څه سفارش وکړي؟ د برات اظهار به وکړي. دا لیډران به د موږ څه چې موږ دا وخت په پسې یو سر په ماتوو، د یو بل د ورونو چې دی هغه دشمنان جوړ سوي، د یو بل د مسلمانانو ورونو دشمنان جوړ سوي، دا لیډران به د موږ څه د آخرت په ورځ باندې بیزاره یي که نه منئ د علماو د کتاب څه پوښتنه وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه نقیب کلزی. نن به موږ تاسو د پښتون وطن کې چې د نام نهاد لیډران دي او خلک چې دی هغه سر پر قرباني، د دوی د رویو په حواله باندې به موږ مجلس کوو چې څنګه دا خلک موږ چې دی هغه غلهیي دوکه راکوي او موږ چې ساده خیل ټوله په بسي د ورونو د خوندو د رشتهدارانو د همسایګانو پړوسیګانو او د شاوخوا علاقو د خپل مسلمانانو خلاف یو د بل سره نفرت کیږي. ته د هغه پلوی یې، زه د هغه پلوی یم، یو بل سره چې دی هغه موږ نفرت کوو. دوی موږ ته څه ګټه راکولی شي په دنیا کې یا په آخرت کې؟ په دې حواله به مجلس کوو. خو تاسو د زما د یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ. ان شاء الله تعالی پر روان شپو کې به پر دا باندې به مجلسونه کوو، خپل بانډارونه به کوو. د بانډار څه مطلب دا دی د اصلاح به کوو، نه دلته څه ټوک ټکالي به نه کیږي. بهرحال ان شاء الله تعالی دا چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو، زموږ ډیره بدقسمتي ده چې هغه ورځ ما یو تصویر ولیدی چې دی یو ډیر غټ لیډر ورته وایي، نه یو غریب سړی ورته ولاړو. دا تصویر پر فیسبوک ما ولیدی د کوم یو لیډر یا هر څه چې رهنما ورته وایي، نه بعضې خلک څه ورته وایي. نو روغبړ ورسره کوي، ته دا مخ ته یې اړولی ولو د هغه سره روغبړ کوي. دا تکبر، دا دونګه دا د پښتنو ګسر رویه ده. دا ګسه په مسلمانۍ کې داسته روغبړ چې څوک د چا سره کوي نو مخامخ ورته ګوري او دا روغبړ سره کوي. یو خو دوستانو، زه د هغه انسانانو سره زما ډیر بد کیږي چې وروره دلته د راسي تاسو روغبړ کوي، لاس یې د تاسو نیولي خبرې د بل سره کوي. وای یار هغه پلانکی کار دی سلو، هغه دی سلو، دلته روغبړ د ای سره کوي، لاس یې نیولي، هغه دغه څه ګوري نه. هغه د وای یار هغه پلانکی کار څنګه سلو شه ابل څنګه غلطه خبره ده یاره. د چا سره چې روغبړ کوي نو هغه ته متوجه سه، مخامخ هغه ته ګوره، د هغه سره روغبړ وکړه. بیا دا تعظیلمند دومره تعظیلمندي مه کوه. بیا د چا سره چې د مجلس د هغه سره روغبړ وکړه، هغه ته وایي یاره پلانکی کار څنګه سلو، روغبړ ورسره وکړه. ای اوس څه شتی روغبړ د لاس د ای سره نیولی دي، خبرې د هغه سره کوي. نن سبا دومره سرګرداني ده او نن سبا دومره ناجایزه خبره ده چې دلته خلک په سوچو کې دي. ته چې سلام وروايي چې دی بلې خواته ګوري دوري ګوري. نن سبا به خلک پر دا وژه باندې دی ټکوي چې السلام علیکم بیا به د توجه راځي چې وعلیکم السلام دی چې وایي زلزله راله. ای د روغبړ د انداز د خلکو څخه څه ویرسلو چال دی. ما ته هغه ورځ یو چا ویل ګپ، زه داسې تېرېدلم او ګپ یې وکړله، وایي نقیب صاحب دغه دی تا خو هم ویډیو کړې وله چې څوک به چا ته سلام وراچي، سلام نه وراچي، وایي چای به وکړې راسه نو زه اوس و تا ته څه ووایم؟ ما یوره سلام وکړه، بیا به وعلیکم سلامي، بیا راته ووایه چې چای به وکړې. ای اوس چې شتی ورور لاس پورته کې چای به وکړې، چای به وکړې په یو کتاب کې راغلی دی، دا د سلام نوم دی. السلام علیکم دا راووایه. نو دا زموږ د روغبړ چې کوم انداز دی دا ولې دی؟ دا نفسا نفسي په موږ کې راله، دومره تیزوالی په موږ کې رالی. حالانکه په ټوله دنیا کې دا وخت یو نوې فلسفه انټروډیوس سوله، د هغه مطلب دی سلو لایف، یعنی ژوند د لږ خاشه په ټهراو باندې آیستګي باندې په دا سکون په خپل ژوند کې راوله. دونګه تیزوالی، دونګه نفسا نفسي، دونګه خلک ما سره ټیم نسته. بای تر سره نو ټیم ولې نسته؟ ستا ټیم چیرې تللی دی؟ خو هغه 24 ګنټې دي، د ده سره هم دي، د ده سره هم دي، کلي والا سره هم دي، د فیکټري والا سره هم دي، هغه 24 ګنټې د تا سره هم دي. نو د تا سره بیا ولې ټیم نسته؟ چې شته نفسا نفسي ده. یو بل سره مش وخت نه ورکو یو بل ته. دا ډیره غلطه رویه ده. نو خبرم دا درته کولم، دا زموږ لیډران دا دومره زیات چې دی هغه و قوم ته دوکه ورکوي
په نارو باندې په مخصوصه نارو باندې د پښتونوالي په نامه، د زیلي په نامه، خیلي په نامه، د قوم پرستي په نامه باندې، لسانیت په بنیاد باندې، پاکستانی توپ په بنیاد باندې، د فوج په حواله باندې، د لشکر په حواله، د خپل قوم د رهنمایي په حواله باندې، د عزیزګلتوب په حواله باندې دومره خوشنما نارې و تا ته درکوي چې ته مجبوره سې چې یاره د خپل ورور سره نفرت وکړې. دغه لیډر دې خوښ دی خو د خپل ورور دې نه دی خوښ. دغه لیډر، دغه رهنما پلانکی دې ډېر خوښ دی، د پلانکی مشر دپاره ته ځان قربانوې. و یاره دا ما څو ورځې مخکې دا ویډیو کړی و، تاسو پر دا یوټیوب باندې پر دغه چینل باندې ما هغه زړې ویډیو وګورئ. په هغه کې ما دا ویلی دی چې زوی چې دی هغه په نوي پلار پسې ګرځي. نوی پلار نو څوک دی؟ خلکو ډېره خوا بده کړې وه چې وایي د زوی خو به نو یو پلار لري، دا بل پلار، دا بل پلار یې دا مشر دی، دا نام نهاد ناجایزه مشر چې دی ورته وایي نه، د قوم رهنما یې بولي. د قوم رهنما د کومې خوا دی وروره؟ دی په لګیا دی په بیرون ملک کې چکرونه کیسه وکړي. ته هغه سپېره ژوند کې، هغه په خټو په کورو کې، هغه په سپېره وطن کې خړ مخ ګرځي او راګرځي نه په وطن کې. ستا دپاره یې کومه ګټه راوړې ده؟ مخصوصا خلک یې چې دی هغه ته څو رسولي دي، خوله یې وربنده کړې ده چې بای بس ټیک دی وروره، دی به زما یو رقم نوکر وي او غلام به مي، زه به یو څه خرچه مرچه به ورکوم. ما یو وخت په صوبایي اسمبلۍ کې د یو چا انټرویو وکړه چې راولاړېدلم، دی چې ول دی هم بل رقم صافي دی نه، نو په دی پټ دی په مټي کې داسې لکه نه زموږ په ګنج کې چې کاروبار کوي، لاسونه یې داسې یو بل ته داسې په لاس کې ورکړي، وایي په دونګه. نو دم ما ته دی پټ چې دی هغه پیسې راکړي. ما چې ته یې وکتل 15,000 روپۍ دي. ما ورته ویل سردار صاحب دا زه چې یم دا پیسې نه اخلم، او زه انټرویو له راغلی یم، د قوم د وطن دپاره به یو دوې خبرې وکړه، هغه به زه شیر کړم. زما تیر پیج ولو نه، هغه خو بیا بند سو، زما خو هم د فیسبوک 2-3 واره بند سوی دی، اوس مې دا بل فیسبوک پیج خلاص کړی دی نه. نو البته پر دا یوټیوب باندې زه اوس هر ماخستن دغه کوم خپلې تبصرې لکه دا اوس دا تره لګیم. نو دته ما وویل مال سردار صاحب دا پیسې زه نه غواړم نه، په دا زړه کې مې وویل ستا 15,000 روپۍ زه څه کوم، دومره وس لرم چې 20,000 روپۍ یا 10,000 روپۍ و تا ته الټا درکړم نه. د الله ډېر شکر دی نه. بهرحال ستا د ما ورته ویل صاحبه زه ولیا والله چې واخې قسم واخې، بس دی خو نه شرمنده سلو نه، وشرمېدی چې وایي اوس څنګه یو صافي ته زه پیسې ورکوم دی یې نه غواړي نه. نو زه ډېر وشرمېدلم. خیر د شرم د وجې مې سړی راواخله. پیسې چې مې راواخیستلې په ټوډي کې چې کښېنستلم، شاته سټوډنټ ولو، سټوډنټ چې ناست ولو، ما ورته ویل چېرې ځې؟ ویل پشن ته ځم. هغې ته ما ډرایور ته ما ویل مال د دې کرایه زه در کوم، ما خو نو هلته 15,000 روپۍ چې اخیستې، سړی چې در کوره ځې بس خرڅ یې کړه چې ما یو رقم غایب سي پیسې زما په جیب کې پاته نه سي. پر لارې باندې یو دوه نور رالو، ما ورته ویل بهي دا نن زړه غواړي چې تا ته فروټ در واخلم. یو چاته مې فروټ ور واخیستلو، یو چاته مې 1500 روپۍ خیرات ورکړلو، چې کور ته راتلم د 1500 روپۍ ختم سوي وه. مال شکر دی خدای چې د ده پیسې زما و جیب له نه رالې، ما شی نه دی پکې خوړلی، شکر دی. بهرحال نو دا لیډران چې دی دا د قوم خاینان دي، دا د آخرت په ورځ باندې موږ له په ګټه راتلی سي. دا په دنیا کې زموږ جایز سپارش نشي کوی. ته یو ورځ ودی د ټلیفون وکړه، سکرټري یې پورته کړې، د سکرټري ته ووایه ورته وروره خان صاحب، سردار صاحب، نواب صاحب یا مشر صاحب ته یا کینګ یا چیف صاحب ته دا ووایه چې یا پلانکي ځاګی ټرانسفر دی او دی واغه دی نه. دی وایي یاره دا پلانکی چیف سکرټري ډېر عجبه انسان دی، زما نه ورسره لګېږي، داسې سپارش درته وکړي. ما دلته د ژوبغه یو ایمني و، زه اسلام آباد له ورغلم، ما ورته ویل مولوي صاحب داسې کار دی نه. ما ته ویل یاره دا پیپلیان به کار نه وکړي، پیپلز پارټي والا یې ښول نه. نو مال مولوي صاحب زه خو تاله راغلی یم، زه پیپلیان څه کوم وروره، زه یو نظریاتي سړی یم، یو اسلامي او مجاهد سړی یم نه، یو اسلامي سوچ لرم، زه دا څه کوم، کمیونست خلک زه څه کوم نه. نو بهرحال نو دا لیډران موږ سره خطاباسي، ورونه خوندې خپلوان رشتهداران یو د بل صحبت کیږي، وایي ته د پلانکي پارټۍ غې، ته د پلانکي ګوند غې، ته د پلانکي سیاسي جماعت غې، زه د پلانکي یم، زه پلانکي ته ووټ ورکوم، دا ته ورکوم. دا زموږ په پشین بازار کې دلته یو 2-3 ورونه دي،
یوه نوکري پکې بیلوله، ګرد عمر د سیاسي پارټیانو جنډۍ به پر غټ غټ کمبو ختلې وو، یو رایلا سولو پښه یې ګوډه سوله نه، بل چې دی هغه ټي بي سولو مړ سولو، دا جنډې یې کولې، جنډې یې لګولې نه. نو ما دوی ته ویلې مال یاره څه یې پکې ګټې حاصل کړې، ګټې هغه خلکو کې حاصل کړي چې دا دروغجن دي، رشوت خوره دي، د افسران لره سر خلاص کړي، سپلایي مپلایي کولی سي نه، بې ادبي دي مافي. نو ګټې هغه خلکو پکې حاصلې کړي چې کانې پینې رشوت او ډرامه تماشه ښه کولی سي، دروغ ښه ویلی سي، رشوت ښه کولی سي، ټیکې میکې سیسټم ټینډر او پیټي ټیکهدار دغه ښه کولی سي، ګټې خو هغه کې حاصلې کړي. ما ورته څه شي سیاسي نظریاتي کسان یو، څه پیدا، یو سیاسي ورکر ته ماته راوښو، په یو غټ پوسټ راوښو، یو ښه ژوند یې راوښو، هر سړی چې دی هغه و سیاسي پارټۍ چې دی هغه ورکر استعمالوي او ولاړ سي د ریوانو اسلام آباد پورې ولاړ سي، فایدې حاصل کړي. لیکن دغه سیاسي ورکر چې دی هغه دغه خوار و زار چې دی هغه پاتې سي. دا سیاسي لیډران چې موږ د قوم مشرانو ته وایي په آخرت کې موږ له په ګټه راتلی سي، دا به بیزاره وي د موږ څخه چې بای زما نه دي په کار، زما نه دي په کار، لرې کوه لرې کوه. حالانکه په دنیا کې موږ په پسې یو، په دنیا کې موږ پسې، په دنیا کې لا ګټه نه ده راکړې، مفت په پسې یو د بل سره نفرتونه او جنګونه، د خپل ورور مسلمان سم نفرت کیږي، وایي یاره د پلانکۍ پارټۍ دی، جنګ هم د الیکشن پولینګ ورځ باندې کو، ګټه چیش راکوي. د یو اسلامي سوچه انقلاب د پاره ذهني تبدیلی ډیر ضروری ده، تعلیم ډیر ضروری دی. زموږ بچیان، نوجوانان، ځوانان د تعلیم د شعور پکې کمی ده. تاسو هغه ته تعلیم او شعور ورکړئ، هغه به بیا سوالونه پورته کوي، بیا به ګایېږي، په خپل حق به ګایېږي، په پوهېږي به چې یار زما د دنیا او د آخرت ګټه په چش کې ده. صرف دنیا چې ده هغه ګټه فایده نه کوي، د آخرت ګټه به خامخا پکښي، هغه ونډه به خامخا پکښي. ولې د مرګ هېڅ بروسه نه ده. ما او تا نن خبرې کوو، سبا په دا دنیا کې نه وي. څومره ښایسته ښایسته ځوانان د دې دنیا څخه ووتلو، ما او تا به هم وځو. کله کله زه دا چرت وایم یاره چې نبي مبارک د دې دنیا څخه ولاړی، نو د دې دنیا سره څه فایده ده؟ فالتو دنیا لګیاو ده، دنیا لګیاو ده. باید چې قیامت وختي لا راغلی وي چې نبی مبارک خاتم النبیین، سرور کائنات، رحمت العالمین او شایسته انسان، شایسته اخلاق، چې هغه ګل ګلزار، گلشن زبردسته په ټول انسانیت کې یو غټ اوچت مقام چې هغه په د دنیا کې نسته، ولاړی پرده یې وکړه، سترګې د دې دنیا څخه پټې سولې. نو ما او تا دا لولو پنجو دلته ګه سره کوو چې شي نه، موږ ته هم خدای پورته کې چې ورور خدای له ورته د دې دنیا څخه چې دی هغه ټیک دی، دنیا ښایسته ده، ښه خوند کوي، لیکن د دنیا هغه اوس خوند نسته کوم چې د صحابه په دور کې ولو، یا موږ په کتابو کې، یا د علما سه موږ د خو هغه خلوص، هغه رویې که دا چلن نن هم په یو انسان کې پیدا سي، زه هم دا پیغمبرانه صفت دی، الله دې موږ ته دغه رویې، دغه سوچه دین او زموږ په اسلام او په ژوند او په رویو کې راولي. ان شاء الله سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. دا د نقیبي کلزي دغه چینل یوټیوب سبسکرایب کړئ او در نور یې ورسوئ. راکړئ اجازت، د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.